دا ځل زما خار زما کور خپرونه درته جوړوو. مونږ ته د قطر نه یو دوه هیوادوالو چې یو د خوست ولایت دی بل د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ دی. د دې لپاره خو تر ټولو لومړی باید عامه پوهاوی وشي د علماو د طریقه باندې د منبر له طریقه باید هر ښاري اوسیدونکی باید دا خپل مسؤلیت وګڼي. درته ښاروالۍ لګولي مصرفونه یې درته کړي دي خو اما تاسې بیا هم نه پوهېږم چې په سر کې مو ماغزه دي که څه شی دي خو د ښار ساتنه نه کوئ. دغه ښار کې زموږ او ستاسو زیاتره هیوادوال دا خپل ښار خپل کور نه ګڼي د صفایي په برخه کې. بالکل نه ګڼي. باید د هر ښاري دا مسؤلیت ده چې خپل ښار په خپله پات وساتي ځکه دلته بهرنی سړی راځي ګوري زمونږ فرهنګ زمونږ کلتور نو دا زمونږ فرهنګ هم معلوموي کلتور هم معلوموي ځکه چې مونږ ښار مرداري دا زمونږ خپل کلتور هغه ته ښیي. باید خپل ښار په خپله پاک وساتو. چې ما چې وایي دلته ګن نه بوی کوي وایي دا کسبداني ده دلته موږ دا ګن اچوو دا د ګن ځای دی. نو ته ورته نه وایې چې ته خپل ښار خپل کور نه ګڼې نو خپل کور کې داسې ګڼ دا وینا ولا ټولو لکه خو دا وایي دا د ګن ځای دی کسبداني ده. دا ښایسته ننګرهار ننداره کوي ماشاءالله څومره په جم و جوش سره څومره ډک څومره ښایسته څومره ښکلی شوی ورځ تر بلې ښکلا زیاتیږي. اما زمونږ او ستاسو ښاریان بیا هم زمونږ د ګران هیواد افغانستان د خپلو ولایتونو په قدر باندې نه پوهیږي. دا سیختن تعالی په سپیڅلې نامه سلام سلام افغانستان ستړي مشئ ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې دا ځل یوه بله خپرونه تاسو ته جوړوو. دا ننګرهار ښایسته ښار دی نو موږ سراج المعرض بڼ کې یو. دا ځل زما خار زما کور خپرونه درته جوړوو. موږ ته د قطر نه یو دوه هیوادوالو چې یو د خوست ولایت دی بل د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ دی دواړو موږ ته میسج کړی و موږ سره یې خبرې وکړلې چې دغه ښار باره کې یو خپرونه جوړه کړه. زموږ زیاتره هیوادوال چې څه وخوري څه وڅښي کاروبار ژوند زندگی په ښار کې کوي اما د ښار د پاکوالۍ ساتنه نه کوي یعنی خپل ښار خپل کور نه ګڼي پاکې نه ساتي. دا واقعیت ده چې موږ خپل هم ښار کې ګرځو زیاتره هیوادوال مو که څه خوري که څه څکي نو بې ځایه خطا کوي. کسبدانۍ ښاروالۍ په ښار کې بېلابېل ځایونو کې لګولي دي او شپه ورځې زموږ ښاروالۍ ټیم د ننګرهار چې د ښار د پاکوالۍ برخه کې هڅې کوششونه کوي ښار پاک وساتي. خو د دې سربیره باید موږ او ستاسې هڅه او کوشش وکړو چې دغه خپل ښار پاک وساتو خپل ښار خپل کور وګڼو. نو دا به لازمه وي چې تر څو د نورو ولایتونو نه نورو ملکونو نه ننګرهار ته خلک راځي ننګرهار ولایت ته راځي تر څو مونږ ته نیوکه ونه کړي او زمونږ په ښار باندې نیوکه ونه کړي. خپرونه وګورئ تر وروستیو شیبو پورې د همدې سراج المعرض بڼ نه پیل کوو. یو څو تصویران یې وګورئ زموږ سره پاتې شئ.
ښار خپل کور وګڼئ او داسې مه کوئ تاسې وګورئ چې د ښار په زړه کې نو ښاروالۍ چې دی کوم مونږ چې د ښار کې وګرځېدو کوم 50 زونه مو زیاتې کثافتدانۍ ولیدې خو اما بیا هم بدبختانه تاسې ګورئ زموږ هیوادوال چې کثافتدانۍ هم لګېدلې وي او ګن غبار او مرداري چې په روزمره ژوند کې دلته استعمالیږي کاروبار کې هغې راوړي د سړک غاړې ته خطا کوي نو مونږ دا د اوس کوشش هڅه دا ده چې خپل ښار خپل کور وګڼو او دغه ماکس مو واچوو دا دستکشې هم وګورئ نو دا به مونږ خپله جګ کو خیر خو خلکو ته مو هم پوهاوی دا دی چې خپل ښار خپل کور وګڼئ دا خپل کور کې چې مېلمانه راشي یا دوستان یا ملګري نو تاسو څومره ورخطا سئ چې هله زر کوه کور پاک که جارو کوه پاشي که څنګه هغه کوئ خو همه ښار ته مو بیا نو بیخي ملا ماته ده نو تاسې وګورئ د ښار په ډېرو برخو کې تصویران تاسو ولیدله چې ښار ته پاملرنه نه کیږي په همدې ښار کې سکي خوري ژوند چکر روزمره زندگی خو پاملرنه ورته نه کوي دا وګورئ دا د پښتونستان واټ مخابراتو ترمنځ سړک سیمه ده دلته ډېر ښایسته مارکیټونه هم دي او ډېر یو ښایسته بازار دی خو ما هیوادوالو داسې کمرنګه کړی دی نو ملتیا مو وکړئ خپرونه تر وروستۍ شېبو پورې راسره وګورئ خیر اوس مجبور یم چې دا زه جګ کړم ځکه دا زما ښار زما کور دی زموږ سره پاتې شئ زمونږ ښاروالۍ هره ورځ راځي او دا ګنجګوي هغې خپل مسؤلیت ادا کوي خو زمونږ او ستاسو هیوادوالو ته پکار ده چې که ښار کې پیسې ګټي روزمره ژوند کوي دلته وګوره خښتې ورباندې پاس اچولي دي دا د خپل ښار سره خپل کور سره خپل وطن سره غټ ظلم دی کثافتدانۍ درته ښاروالۍ لګولي مصرفونه یې درته کړي دي خو اما تاسې بیا هم نه پوهېږم چې په سر کې مو ماغزه دي که څه شی دي خو د ښار ساتنه نه کوئ زیاتره دلته وګوره ډاکټران ملامت دي سیرومان پیشکارۍ او د درملتون او ډاکټرانو اړوند وسایل دلته دا ټول پراته دي دغه ورونه ټول دلته ولاړ دي ګوري ما ګوري زه دا ښار خپله پاکوم ځکه زه د دې ښار بچی یم په دې ښار کې رالوی شوی یم دا ښار خپل کور ګڼم او چې کور یې نه ګڼم دا به زما غټ ظلم وي زموږ سره پاتې شئ زما ښار زما کور خپرونه وګورئ تاسې ګورئ چې دا ګن مې یو څه اندازه جګ او څه کثافتدانۍ هم ډکه شوه خو د ښاریانو نه هیله او غوښتنه کوو چې محفوظ ځایونه په ښار کې ډېرې کثافتدانۍ دي باید دا ګن هلته انتقال کړي خو مطلب او هدف مو دا دی چې خپل ښار خپل کور وګڼئ او پاک یې وساتئ السلام علیکم جوړ په خیر ډېره مننه تاسې خاص دی الحمدلله الله ناراضي قربان شم نوم مبارک محمد داود عمري عمري صاحب څنګه یې ښې الحمدلله الله خوشحاله اوسئ ډېره مننه ښار کې اوسېږئ تاسو هو ښار کې اوسېږم مصروفیت فی الحال رکشه چلو لکه چې غرمې ډوډۍ دې نه خوړلې ښه صحیح مې خوړلې څنګه ستا خبرې کې یا ګرمي ده نه خو بس اورېدل خوشحاله اوسئ عمري صاحب تاسو د ښار زیاترې برخې مونږ خپله ولیدلې ښاروالۍ کثافتدانۍ په هر 15 مترې 10 مترې 20 مترې کې لګولي اما بیا هم دا ښاریان دوکانداران زموږ ستاسو هیوادوال که څوک نوشابس کوي که څوک خوراک کوي که دوکاندار که جارو کوي هغه ګن ځای په ځای بېرته پرېږدي خپل ښار خپل کور نه ګڼي نه پاکوي د دې لپاره خو تر ټولو لومړی باید عامه پوهاوی وشي د علماو د طریقه باندې د منبر له طریقه باید هر ښاري اوسیدونکی باید دا خپل مسؤلیت وګڼي چې ښاروالۍ د خوا نه کوم ځای کې ټاکلي ځایونه د ښځلو لپاره انتخاب شوي دي باید د وجدانن چې دی باید هغې کې چې دی خپل مسؤلیت وګڼي چې هغې کې کوم پلاستیکي نوشابې بوتلې چې هر څه هغه باید په هغې کې واچي او د ښاروالۍ
دا مسؤلیت دی چې دغه توکي چې دی باید دا پراخه کړي ځای په ځای باندې چې دی قدم په قدم باندې چې دی د ښاري تنظیم په موخه باندې یا د ښاري پاکوالي په موخه باندې چې دی دا کثافتدانۍ خوشحاله اوسئ. عمري صاحب یوازې به ښاروالي نه ملامتوو. ښاروالي ګوره په همدې ښار کې موږ اوسېږو شپه ورځې ګورو هلې ځلې کوششونه کوي که نه. ښاروالي تر کومه حده باید موږ او ستاسو لاس په کار شو. دا ښار کې ماشاءالله څه کم 8 میلیونه هیوادوال اوسېږي که نه. باید خپله کوڅه خپل در خپل ښار هر ځای باید پاک وساتو. هڅه وکړو کوشش وکړو خپل کورونه څنګه ښه ساتو. او بالکل دا خبره ستا صحیح ده خو ما د تا ته اول ویلې چې هر یو ښاري اوسېدونکی باید دا خپل مسؤلیت وګڼي چې ښار پاک وساتي خپل ښار خپل کور وګڼي او د ښاروالۍ سره چې دی په دې برخه کې لازمه همکاریانې وکړي او اوږه په اوږه ورسره ودرېږي. بله بالکل. نورو ولایتونو نه خلک راځي نورو ملکونو نه راځي چې دا ګند توق دی وګوري نو څه به وایي. یو خارجي د ننګرهار ته راشي سیلانیان راځي اوس الحمدلله په افغانستان کې امن دی بالکل. سیلانیان راځي او خارجیان راځي باید دا زمونږ د کلتور د فرهنګ ښکارندویي کوي همدغه خبره ده که نه. بس یو بل ولایت نه راشي دا وګوره ننګرهاریان دستي بس غوبل شروع کړي خبرې چې یعنی ننګرهاریان په صفایي کې یا باغ کې ماشاءالله د تعلیم له نګاه نه د علم او ادب ټاټوبی یادېږي خو باید کوشش هڅه دا وشي چې خپل ښار پاک وساتو. بالکل زما د ننګرهاریانو ورونو همدا هیله ده چې د ننګرهار ښار د علم او ادب زانګو ده نو باید دا چې دی دا د خپل کلتور فرهنګ ښاري پاکوالي او د هر څه ته چې دی باید پوره پاملرنه وکړي. ډېره مننه قربان دې شمه. ملتیا مو وکړي جلال آباد ښار کې یو زما ښار زما کور خپرونه درته جوړو زموږ سره پاتې شئ. تاسو دا د ښار په زړه کې تالاشۍ چوک نه را دی خوا دلته دغه سیمه ده او دلته دا ګند تاسې ولیدو نو دلته ګر چاپیره دا خلک ښایسته ښایسته سبزیانې هم خرڅوي. دا کاکا ناز دی سلام علیکم جوړ په خیر. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. همدا سیټ صحیح دی که هغه سیټ ته همدا سیټ صحیح دی. خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی؟ انات. چې انات خاص صحیح کاکا جانا بالکل الحمدلله. ډېره مننه. څومره موده کېږي چې جلال آباد ښار کې کاروبار کوئ؟ دلته 5 کاله کېږي. 5 کاله. او په داسې ځای کې تاسو دا مخکې دا تصویر وکتو تاسو دغه ځای کې دا ګند را جمع کېږي دا هیوادوالې دلته راوړي په خپل سر اچوي که څنګه؟ په خپل سر اچوي. دلته موږ ورته جګړه کوو چې ما اچوئ دلته ګند نه بوی کوي وایي دا کسبداني ده دلته موږ دا ګند اچوو دا د ګند ځای دی. نو ته ورته نه وایې چې ته خپل ښار خپل کور نه ګڼې نو خپل کور کې داسې ګڼې دا وینا ولا ټولو لکه خو دا وایي دا د ګند ځای دی کسبداني بل ځای نشته وایي موږ دلته اچوو. نو دا تاسې خپله پاکوئ؟ والله ښاروالي هم پاکوي موږ هم پاکوو هر طبي هر ماښام جارو. نو دومره احساس د هیوادوالو د ښاریانو سره نشته دی چې دلته ګند ولې اچوي؟ چې ویا خو دلته به ګند نه اچولی ګند او په دې دومره 45 حد اقل 50 درجې ګرمۍ کې ګند دلته جمع شي او ناروغیانې پیدا کړي بېلابېلې. زه دې ته حیران یم چې د خلکو کې دا احساس ولې نشته؟ خو احساس ورته نه کوي خو دلته به ګند نه اچولی دي بنډګانو احساس به کولی ګند خو دا فکر ورسره نه ولا کاکا چې زه دلته رومیان خرڅوم یا بل شی که نه که دې ما نه واچو خو دا نه کېږي نه په جګړه دي نه په زور دي نه په رضا دي په یو رقم هم نه کېږي دا وایي کسبداني ده کسبدانۍ دی. دا خو هېڅ کسبداني کومه کسبداني شتون لري؟ کسبداني نه ګوري نشته ده پرته نه ګوري شاله چپه کړې
غرفه اچولې هغه هم د خلکو چپه کړي هو د خلکو چپه کړي غرفه اچولې نو تاسو وګورئ بل ورځ مې کاکا یو کس لیده په بل ملک کې و که نه نو معمولي یو څو پاکټ چې دی یو څه مرداري په چمن کې پرته وه راغی دومره په مینه ټوله کړه پاکې کړه دا ماته بدې ښکاري خو خارج ملکونه بهر ملک دی خارج څه شي له خارج څه دی دا خو نه خو د افغانستان هم خارج جوړېږي هغه ملکونه چا جوړ کړي خو همدا خپلو د ملکونو خلکو جوړ کړي خو نه جوړېدلې خو چې جوړول خو پاک به ساتلی که نه خو جوړې یادنې نه که نه خپل کور څنګه پاک ساتي نه خپل کور پاک ساتي ښار نه ساتي بار ښار ورته کور نه ښکاري ورته کور نه ښکاري خوري اسکي ګټي دلته هر څه دلته کوي او ګندم هم دلته ګندم هم دلته اچوي ګندم هم دلته اچوي خوشحاله اوسئ ډېره مننه قضاوت تاسو وکړئ جلال آباد ښار کې درته خپرونه جوړوو زما ښار زما کور ملتیا مو وکړئ مونږ د جلال آباد ښار په زړه کې یو د تالاشۍ څلور لارې دا 11 منزله لوړه ودانۍ ده تاسې دا ښایسته ننګرهار ننداره کوئ ماشاءالله څومره په جم و جوش سره څومره ډک څومره ښایسته څومره ښکلی شوی ورځ تر بلې ښکلا زیاتیږي اما زمونږ او ستاسو ښاریان بیا هم زمونږ د ګران هیواد افغانستان د خپلو ولایتونو په قدر باندې نه پوهیږي خصوصا د ننګرهار کې مونږ تاسو ته د خبرونه جوړوو او تاسې د هیوادوالو خبرې مو اورېدلې تاسې بېلابېل سیمې هم ولیدلې خپل ښار خپل کور نه ګڼي نو په دې هیله یو چې زمونږ ښاریان جدي پاملرنه وکړي لکه څنګه چې خپل کور ګڼي همداسې خپل ښار هم خپل کور وګڼي د صفایي په برخه کې همداسې په نورو برخو کې باید خپل ولایت ته پوره پاملرنه وکړي نو تاسو د یو څو انځورونه نور هم وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ بیا هم ښه راغلاست السلام علیکم جوړ په خیر الحمدلله لږ مخکې راشه ډېره مننه نوم مبارک دی نوم نیک محمد صافی ده نیک محمد صافی څنګه یې ښې الحمدلله د الله احسان خوشحاله اوسې کاروبار د الله احسان شکر د الحمدلله کاروبار څه کوي کاروبار د سبزي خرڅو الحمدلله رزق ښه ښایسته الله پکې راکړي خوشحاله اوسې نیک محمد صاحب دغه ښار کې زموږ او ستاسو زیاتره هیوادوال د خپل ښار خپل کور نه ګڼي د صفایي په برخه کې بالکل نه ګڼي باید د هر ښاري دا مسؤلیت ده چې خپل ښار په خپله پات وساتي ځکه دلته بهرنی سړی راځي ګوري زمونږ فرهنګ زمونږ کلتور نو دا زمونږ فرهنګ هم معلوموي کلتور هم معلوموي ځکه چې مونږ ښار مرداري دا زمونږ خپل کلتور هغه ته ښیي باید خپل ښار په خپله پاک وساتو بهرنی سړی خو یې نشي ساتلی باید مونږ او تاسو خپل ښار په خپله پاک وساتو بالکل تا په ښار کې داسې خلک لیدلي دي زیاتره ځوانان کراچیوانان هیوادوال
چې یو څه کاروبار کوي هغه ګندګي والي په منځ سړک کې خطا کړي. بالکل یا چې هیڅ مسؤلیت خپل خاري خپل مسؤلیت نه ادا کوي خاریان په دې ښاروالي والا بسونه پرسنل ټول 400 پرسنل د ننګرهار هغوی خو هم راځي شپه ورځې لګیا شپه ورځ لګیا پرسنل کم د باید چې موږ ورسره همکار وو ښاروالي به څه شي وکړي 400 نفر به څه شي وکړي موږ او تاسو باید ورسره همکار شو ښار په خپله پاک وساتو په دې رقم خو نه کېږي ښار موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې ښار پاک وساتو. بله نیک محمد صاحب اوس لنډ یو مثال یو خبره کوم که نه ته دلته کار کې سهار نه ماښام پورې ولاړې صحیح ده صحیح ده قربان او الله له مزدوري ګټي خپل بچو دپاره خپلې کورنۍ دپاره دا چې ماښام شي کراچۍ چېرته بوځي؟ زه دا کراچۍ ګودام ته بیم بیا خپل ځای په خپله پاک ساتم او جارو راوالې دا ځای او پاشي کې پاک سوترې بالکل پاک ستری کوم دا زما مسؤلیت ده زما ښار ده. هر یو کراچیوان دی که دکاندار دی که نه بالکل دکاندار که کراچیوان ده باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړي. او یو خو ګرمي ده او بل داسې تاسو داسې یو کار وکړئ یا چې دا ګند ټول جمع کېږي دې نه ګند مریض ناروغي جوړېږي بېلابېلې بوی کوي او دا ډېر زیات زیان رسوي د هېوادوالو ته. بالکل رسېده که رقم به رقم ناروغي زموږ هېواد همداسې ده چې ځپل شوی هېواد ده وروره ګله یو خو بدترین څومره ښایسته ښار لرو ماشاءالله ماشاءالله د ننګرهار همیشه بهار ده خو لږ مسؤلیت د ښاریانو په کار چې ښار پاکۍ کې موږ سره مرسته وکړي هر افغان باید مرسته وکړي دا ښار پاک وساتي په دې رقم خو ښاروالي نشي کولی چې موږ ورسره همکار نه یو. بلې وایي د یو لاس نه ټک نه خېږي. بالکل د یو لاس نه ټک نه چې یو لاس ورسره شي بالکل ټک خېږي. قربان شي ډېره مننه کامیاب اوس ملتیا مو وکړئ جلال آباد ښایسته ښار کې یو زمونږ ښار زمونږ کور خپرونه وګورئ.